werden wurden würden wurden geworden. دا فعل ولې دومره ډېر حالتونه لري؟ دا حالتونه چیرته کارول کیږي او څه معنا لري؟ راځئ ټول سره په همدغه درس کې زده کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. جرمني له ظریف سره یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. نن په werden فعل باندې خبرې کوو. دا فعل مختلفې بڼې لري او اکثره زده کوونکو ته دا ستونزمنه وي چې دا اوس کومه بڼه یې چیرته کارول کیږي او کومه معنا ورکوي. په خلاصه ډول باندې werden هم فول ورب یا د اصلي فعل په بڼه باندې کارولی سو او هم د هیلفس ورب یا د کومکی فعل په بڼه باندې. اصلي فعل هغه فعل ته وایي چې په یوه جمله کې په یوازې توګه راغلی وي او هغې جمله کې مکمله معنا خپله معنا حفظوي. هیلفس ورب بیا داسې بڼې ته وایي چې یو فعل له یو بل فعل سره راغلی وي، له هغې سره مرسته کوي د زمانې او یا د یو خاص حالت په جوړولو کې. په دغه هیلفس ورب یا کومکی فعلونو کې موږ haben او sein لرو او دریم یې همدغه werden ده. haben او sein په پرفکت او پلوس کوام پرفکت حالتو کې کارول کیږي او werden به نن زده کوو په تفصیل سره چې په کومو زمانو او حالتونو کې کارول کیږي. خو مخکې له دې نه چې تفصیل ته ورسو غواړم ستاسې یوې پوښتنې ته ځواب درکړم. ځینو لیدونکو پوښتنه کړې وه چې ولې دغه درسونه یا خپرونې نمبر نه لري، یا او دوه درې، تر څو موږ وکولی سو د خپرونې په ترتیب سره وګورو. دا د ګرامر درسونه دا یوازې د موضوع په اساس باندې ټاکل شوي دي. قدم په قدم درس نه ده، موضوع پر موضوع باندې په هر خپرونه کې یا درس کې تشریح شوي دي. لکه په دغه ډول باندې تاسې چې کله چینل ته ورسئ یا تاسې کولی شئ دلته د خپلې خوښې موضوع یا هغه موضوع کې چې تاسې ستونزه لرئ دلته عنوان وګورئ، پیدا یې کړئ، هغه وګورئ. له بل پلوه تاسې کولی شئ د چینل لاندې راسئ او دلته پلی لیسټونو کې هم موضوعګانو لپاره پلی لیسټونه جوړ شوي دي. د بیلګې په ډول دغه پلی لیسټ 3 ویډیوګانې دي. دا د زمانو په هکله باندې ده، په دې کې زمانونه تشریح شوي دي. لاندې تر دې یو بل پلی لیسټ ده چې دا د آرټیکلونو او د اسمي قضیې په اړه باندې ده. نومیناتیف، اکوزاتیف، داتیف، ګینیټیف دا څه ته وایي. همدارنګه لاندې د ضمیرونو په اړه باندې بل پلی لیسټ جوړ شوی ده. د بیلګې په ډول دغه یو پلی لیسټ راوازوو، د آرټیکلونو پلی لیسټ ده. په دې کې 5-6 دانې ویډیوګانې دي. دغه ویډیوګانې مثال په ډول تاسې کولی شئ په ترتیب یې وګورئ، ټول آرټیکلونه همدارنګه اسمي قضیه په مکمل ډول باندې زده کولی شئ. خدای کې چې ستاسې سوال حل شوی او په راتلونکي کې کیدای شي موږ یو منظم کورس چې په هغه کې قدم په قدم باندې آلماني ژبه زده کولی شو په لاره باندې واچوو. مننه. ورګرځو بیرته خپل درس ته. لکه څنګه مو چې مخکې ویلې werden د اصلي فعل او کومکی فعل په بڼه باندې کارولی شو. راځئ لومړی د اصلي فعل په بڼه باندې زده کړو. د werden فعل لکه د بل هر عادي فعل په څیر باندې اصلي بڼه لري او معنا یې ده کېدل. دغه اصلي بڼه په اوسنۍ زمانه، تیره زمانه او همدارنګه په پرفکت حالتونو کې کارول کېدای شي. پریزنس کې د werden حالت کارول کیږي چې باید گردان شي. پریتریتوم کې د wurden حالت داسې گردان کیږي او په پرفکت کې geworden ده چې گردان ته ضرورت نه لري، په همدغه ډول باندې پاتې کیږي. زه چې د هر یو لپاره وګورو څنګه دا فعل گردان کو. په پریزنس کې ich کیږي ich werde، du wirst، sie es wird، wir werden، ihr werdet، sie werden. تاسې ګورئ چې په دویم او دریم مفرد شخص کې د دې یو وکال تغییر کړی. دا په دې معنا چې دغه د werden فعل unregelmäßige یا بې قاعده فعل ده. په پریتریتوم کې دا فعل کیږي ich wurde، du wurdest، sie es wurde، wir wurden، ihr wurdet، sie wurden. په پرفکت زمانه کې کیږي ich bin geworden، du bist geworden، sie es ist geworden، wir sind geworden، ihr seid geworden، sie sind geworden. دغه پریزنس، پریتریتوم او پرفکت په جرمني ژبه کې زماني دي. د دې په اړه باندې لکه مخکې مې هم چې د ټلیفون په صفحه کې چینل دروښوده یو جلا پلی لیست لرو. د 3 وړه زمانې پکې تشریح شوي دي. نورې زمانې به هم راتلونکي کې
په هغې باندې خپرونې جوړو، همدغه پلی لیست ته ور اضافه کوو. که چیرې تاسو تر اوسه دا نه وي لیدلي یا په دغه زمانو کې ستونزه لرئ، لینک یې لاندې د ډسکریپشن په برخه کې ږدمه، هلته یې کتلی شئ. درځئ د دغه هر یوې زمانې لپاره مثالونه کار کوو. لومړی د پریزنس. Ich werde Arzt. زه ډاکټر کېږم. مخکې مو ویلې چې د werden معنا ده کېدل. Ich werde Arzt یعنې زه ډاکټر کېږم. دغه د werden فعل له نوم سره چې ډاکټر ده کارول شوی ده. په اصلي بڼه کې دغه د werden فعل له نوم او له صفت سره یوازې کارول کېږي. له نوم او له صفت سره. دلته ګورئ Arzt نوم ده که نه. Ich werde Arzt. زه ډاکټر کېږم. پریټریټوم کې کېږي Ich wurde Arzt. زه ډاکټر شوم. تیره زمانه ښکاره کوي. پرفکت کې کېږي Ich bin Arzt geworden. زه ډاکټر شوم یا زه ډاکټر شوی یم. په دغه درې وړو مثالو کې تاسو وګورئ چې د werden فعل په یوازې توګه باندې په دغه جمله کې کارول شوی او اصلي فعل ده. فول ورب ده. خپله معنا یې هم دلته حفظ کړې ده. بل مثال Das Wetter wird dunkel. هوا تیاره کېږي. دلته وګورئ دغه dunkel صفت ده که نه. د werden فعل په اصلي بڼه کې ورسره راغلی ده. Das Wetter wurde dunkel. هوا تیاره شوه. Das Wetter ist dunkel geworden. هوا تیاره شوه یا هوا تیاره شوې ده. دا ول werden als Vollverb. د werden فعل په د اصلي فعل په بڼه کې. دا خو اسانه و. د هر بل فعل په څیر باندې هغه د پریزنس، پریټریټوم او پرفکت حالتونه لري چې تاسو زده کړل. اوس راځئ وګورو چې دغه د werden فعل als Hilfsverb څنګه کارول کیږي. لومړی په فوتوخ 1 او فوتوخ 2 زمانه کې، دوهم په پاسیو حالت کې، دریم په کنیوکټیو 2 حالت کې. دغه Hilfsverb له نورو فعلونو سره یوځای کیږي یا د فوتوخ 1 فوتوخ 2 حالت جوړوي یا د پاسیو او یا کنیوکټیو 2. تاسو ته حتما پوښتنه پیدا شوې چې دا څه شی دي. فوتوخ 1 او فوتوخ 2 په جرمني ژبه کې راتلونکي زمانه ده. راتلونکي زمانی دي. دوه زمانی دي. راتلونکی وخت ښکاره کوي. د دغه د جوړولو لپاره werden د کومکی فعل په بڼه باندې کارول کیږي. پاسیو هم د جرمني ژبې په ګرامر کې د عمل یو حالت ده. منګه عمل یو اکټیو عمل لرو چې په هغې کې د عمل فاعل یا اجرا کوونکی یا کوونکی معلوم وي، او یو پاسیو حالت لرو چې په هغې کې د عمل کوونکی معلوم نه وي. د بیلګې په ډول که ووایو چې ښاروالي سړک جوړوي، په دې کې دغه د سړک د جوړولو عمل معلوم ده چې ښاروالي یې ترسره کوي. دا جمله اکټیو جمله ده. خو که ووایو چې سړک جوړیږي، معلوم نه ده چې څوک جوړوي یا اصلا مهم نه ده چې څوک جوړوي، خو مقصد جوړیږي. دغه ته وایي پاسیو حالت. د دغه پاسیو حالت د جوړولو لپاره هم په جرمني ژبه کې د werden فعل کارول کیږي. د دغه فعل werden، wurden او د worden حالتونه په پاسیو کې کارول کیږي. بل خبردار چې دغه شپږ زمانې چې په جرمني ژبه کې دي، دغه شپږ واړه پاسیو حالتونه لري. بل حالت لرو کنیوکټیو 2. داسې ده یو خیالي عمل ښکاره کوي. د دې د جوړولو لپاره werden د wurden په شکل باندې مرسته کوي یا کمک کوي. دا فوتوخ 1، فوتوخ 2، پاسیو او کنیوکټیو 2 دا هر یوه جلا موضوع ده او ډیر لوی بحث ده چې د هر یوې لپاره به انشاءالله جلا خپرونه ولرو. خو دلته په خلاصه ډول باندې یوازې دا زده کوو چې څنګه دغه د werden فعل کومکی فعل کیدای شي او دغه حالتو او یا د زمانونو په جوړولو کې کومک کوي شي. زه کوشش کوم چې په ساده او عام فهمه ژبه باندې تشریح کړم ترڅو که تاسې د 1 یا 2 زده کوونکي هم یاستئ چې دا درته ډیر سخته ښکاره نه شي. لومړی راځو werden als Hilfsverb in فوتوخ 1 او فوتوخ 2 زده کوو. Ich werde morgen zur Schule gehen. زه به سبا ښوونځي ته لاړ شم. دلته تاسې وګورئ دغه gehen زمونږ اصلي فعل ده، فول ورب ده، او werden کومکی فعل ده. دغه کومکی فعل د اصلي فعل له انفینیټیو حالت سره یوځای شوی یا اصلي حالت سره یوځای شوی ده او راتلونکي زمانه یا فوتوخ 1 جوړ کړی. دلته ګورئ دغه werde کومکی فعل ده. بله جمله Ich werde zur Schule gegangen sein. زه به ښوونځي ته تللی یم.
دلته هم gegangen زمونږ فول ورب ده. werden او sein دواړه هیلفز ورب دي. په دې جمله کې دوه هیلفز ورب راغلي چې یو پکې werden ده. دا چې دا فوتوخ 2 ده. ضرور نه ده چې تاسو دغه مثالونو نه د اوس لپاره فوتوخ 1 یا فوتوخ 2 زده کړئ. دا یوازې د werden فعل د زده کولو لپاره دي. ورځو ګورو چې هیلفز ورب پاسیو بڼه څنګه جوړوي. لکه څنګه مو چې مخکې ویلې شپږ واړه زمانې په جرمني ژبه کې پاسیو حالتونه لري. په دې خبرونه کې یوازې یو څو مثالونه له دغه درې زمانونو څخه راخلو: پریزنس پاسیو، پریتریتوم پاسیو او پرفیکت پاسیو. د پریزنس پاسیو لپاره werden کارول کیږي چې باید گردان سي. د پریتریتوم پاسیو لپاره worden کارول کیږي چې هم باید گردان سي. او د پرفیکت پاسیو لپاره worden حالت کارول کیږي چې گردان ته ضرورت نه لري. درځي مثالونه یو ګورو. لومړی پریزنس پاسیو. ګورئ پریزنس عالی حالت کې کیږي علی کوخت داس اسن. علی خواړه پخوي. دغه چې د اکټیو حالت ده. عادي حالت ده په دې کې زموږ د کار یا د عمل فاعل معلوم ده چې علی ده کنه. دغه خواړه علی پخوي. علی کوخت داس اسن. پاسیو حالت کې څنګه کیږي؟ Das Essen wird gekocht. خواړه پخیږي. اوس معلوم نه ده یا ضرور نه ده چې څوک پخي. خو مقصد پخیږي. wird gekocht. Präteritum passiv څنګه جوړیږي؟ د مثال ته پام وکړئ. Wir renovierten unser Haus. موږ خپل کور جوړ کړ. دلته د کور د جوړولو عمل موږ تر سره کړی ده. نو دا اکټیو حالت ده. پاسیو یې څنګه کیږي؟ Unser Haus wurde renoviert. زموږ کور جوړ شو. معلوم نه ده یا ضرور نه ده چې جوړ کړی. خو مقصد جوړ شو. هدف دغه عمل ده. نو ګورئ چې worden دلته د کومکی فعل په بڼه کې راغلی ده. له renoviert سره یو ځای شوی ده او پاسیو حالت یې جوړ کړی. پرفیکت څنګه جوړیږي؟ Er hat einen Brief geschrieben. هغه یو خط لیکلی. دلته د خط لیکلو عمل هغه تر سره کړی. فاعل معلوم ده. دا اکټیو ده. پاسیو یې څنګه جوړیږي؟ Ein Brief ist geschrieben worden. یو خط لیکل شوی ده. geschrieben زموږ فول ورب ده او worden د werden هغه بڼه ده چې په پاسیو پرفیکت کې کارول کیږي او د هیلفز ورب یا کومکی فعل په شکل باندې راغلی ده. نو په دغه ډول باندې دغه werden فعل له نورو فعلونو سره یوځای کیږي او پاسیو حالت یې جوړوي. بیا هم وایم که چیرې تاسو د 1 یا 2 زده کوونکي یاستئ او دا مثالونه یا دا ویډیو درته لږ سخته تمامه سوي او فکر کوئ چې جرمني ژبه سخته ده، نه داسې نه ده. قدم په قدم تاسې کرا دا ټول زده کوئ. زه اوس وګورو چې werden په کنیوکټیو 2 حالت کې په څه ډول باندې ده. کنیوکټیو 2 چې ده د فعل داسې یو حالت ده چې په هغه کې یو فعل خیالي عمل ښکاره کوي او کله کله هم د خوبونو او د هیلو لپاره کارول کیږي او کله کله هم د احترامانه تقاضا لپاره یو چانه یو احترامانه غوښتنه کوي. په هغه حالت کې هم کنیوکټیو 2 حالت کارو. یوازې د ګوتو په شمار یو څو فعلونه دي چې هغه دغه کنیوکټیو 2 حالت لري. یو پکې werden ده، بل haben او sein دي، همدارنګه مودال فعلونه دي او د نورو فعلونو لپاره هغه کنیوکټیو 2 حالت نه لري. د هغې د جوړولو لپاره موږ دغه werden فعل د کومکی فعل په شکل یا بڼه باندې کاروو. دغه werden اوس په کنیوکټیو 2 حالت کې څه رقم ده؟ Ich würde، du würdest، er sie es würde، wir würden، ihr würdet، sie würden. د مثال په ډول Ich würde ein großes Haus kaufen, wenn ich Geld hätte. ما به یو لوی کور اخیستلی وای که مې پیسې درلودی. ګورئ دا یو خیالي جمله ده یا خیالي عمل ده. لوی کور به مې اخیستلی و که مې پیسې درلودی کنه. حقیقت نه لري او نه هم زمانه معلومه ده. نه پیسې سته، نه کور سته، نه سپینه ټوډي او نه هم پشم باران. بله جمله würden Sie bitte mir helfen؟ ما سره به مرسته وکړئ. دلته د دغه کنیوکټیو 2 حالت د یو احترامانه غوښتنې لپاره کارول شوی ده. würden Sie bitte mir helfen؟ په دې جمله کې دغه helfen زمونږ فول ورب ده.
werden کومکی فعل ده. دا ول د werden د فعل ټول اصلي او کومکی بڼې او حالتونه په دې هیله چې له دغه نه مو یو څه زده سوي وي. غواړم یادونه وکړم چې زموږ مینوالو زموږ دا درسي خپرونې له یوټیوب نه په ټیک ټاک کې کاپي کړي دي او هلته یې خپرې کړي دي. فرق نه کوي په هر ډول باندې چې زموږ خپرونې تر تاسې در رسیږي او ستاسې په ګرامر کې د ژبې په زده کولو کې ستونزې هواروي، دا زموږ لپاره د خوشحالۍ ځای ده. خو غواړم دا ووایم که چیرې له دغه ټیک ټاکونو نه چاته څه پیام لیږدول کیږي او یا کوم ناوړه شی پکې خپریږي نو مسؤلیت یې زموږ پر غاړه نه ده. البته زه هم ټیک ټاک لرم خو تر اوسه پکې فعالیت نه کوم. البته تر دې مهاله پورې چې نن د 2024 کال د نوفمبر میاشته ده ټیک ټاک کې فعالیت نه لرم. یوازې 3 ویډیوګانې دي دایچ میډ ظریف په نوم باندې. نو له نورو ټیک ټاکو باندې که زموږ خپرونې خپریږي نو هغوی مسؤلیت زموږ پر غاړه نه ده. دا ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بیا ښې چارې.